ګرانو زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړه چې ټول جوړ روغ اوسئ او خپل درسونه هم لوستي وي، د وخت نه استفاده کړې وي. د ریاضي د تدریس چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې درس لایک کړئ او شریک هم کړئ د نورو ملګرو هم صنفانو سره. سبسکرایب هم مه هیروئ. حتما خپل چینل سبسکرایب کړئ چې درسونه منظم ووینئ. د تاسو نوی درس مضمون دی د اووم ټولګي د ریاضي مضمون او درس هم دی د تامو عددونو تفریق او د کومې صفحې نه د 81 صفحې نه تر 82 صفحې پورې د تاسو درس دی او د تاسو استاد د سپوږمۍ وردګ. دغه د تاسو د درس عنوان د درس د نوي درس صفحه ده. تاسو وینئ چې دا لیکل شوي د تامو عددونو د تفریق عملیه او هلته په دایره کې د 5 نه 7 منفي کړي دي او دا هم د تاسو د پوښتنو صفحه ده. په پوښتنو کې تاسو ګورئ چې لومړی پوښتنه 10 جزه ده چې زه به تاسو ته 6 یا 7 جزه حل کړم. دویمه او دریمه پوښتنه به هم درته په کتابچه کې حل کړم. ګرانو زده کوونکو، زه مخامخ ورځم د 82 صفحې تمرینونه تاسو ته کار کوم. د تمرین پوښتنې تاسو ته کار کوم په څه چې نور سوالونه تاسو په کتاب کې ډېر واضح او ښه حل شوي دي. لومړی سوال یې 10 جزه لري. د 10 جزو نه به زه تاسو ته 6 یا 7 جزه کار کړم، مختلف سوالونه چې تاسو ښه زده شي. لومړی جز یې دی 0 منفي 15 او په د اعدادو په محور یې نه دی ویلي چې تاسو یې وښایئ. د دې دپاره چې تاسو ښه زده شي زه د اعدادو په محور هم تاسو ته درښایم. 0 منفي 15 څه معنا؟ 0 یعنې موږ په 0 کې یو، یعنې موږ په 0 کې یو، موږ منفي 15 منفي 15 نور منفي خواته ځو. منفي 15 یو خو 0 د جمع او په تفریق کې هیڅ کوم تاثیر نه لري. تاسو مخکې هم دا خبر په پیږئ، تاسو لوستې ده. موږ منفي 15 ته ورځو. منفي 15 نقطه چې ورته رسیږو هغه څو ده؟ منفي 15 ده. یعنی 0 منفي 15 مساوي بیرته مساوي په څه شي کې؟ په خپله منفي 15 کېږي. دا یې تاسو لومړی پوښتنه. دویمه پوښتنه چې تاسو نه کړې منفي 8 منفي 4. موږ د منفي 8 نه منفي 4 کمیو. اوس به راشو چې څه رقم حل کړو. موږ منفي 8 لرو، یعنې موږ د 0 نه حرکت کړی راغلی یو، دلته راغلی یو منفي 8 ته. هغه فاصله د موږ تاسو څو ده؟ منفي 8 ده. ښه، اوس یې ویلي دي چې د منفي 8 نه څو کم کړئ یا تفریق کړئ؟ منفي 4. کمول په دو معنا چې بیرته موږ ښي خواته ځو. نو 4 واحده نور ته کمیو. کله چې موږ 4 واحده نور ته کم کړو د دو ځای نه حرکت کړو، دا یو، دا 2، دا 3، دا 4، کوم عدد ته رسیږو؟ منفي 4 ته رسیږو. دومره ته کمی یا تفریق کی، دومره موږ ته کمیو یا تفریقی وو. منفي 4 ته رسیږو. یعنی د موږ تاسو ځواب څو شو؟ د موږ تاسو ځواب منفي 4 شو. د اعدادو د محور په سر موږ پیدا کړل چې منفي 4. اوس به هغه عملیه چې ما تاسو ته در زده کړې د هغو عملیې په طریقه به وګورو چې منفي 4 راکوي که نه راکوي. منفي 8 وباسو د قوس نه منفي 8. اوس ما درته ویلي وو چې که منفي ضرب په منفي شي دغه قوس د ضرب معنا ورکوي یا مثبت ضرب په مثبت شي، یعنی هم علامه یو د بل سره ضرب شي، نتیجه یې څه کېږي؟ مثبت کېږي. مثبت 4 په خپله د قوس نه وباسئ. اوس دلته دوه مختلف علامه اعداد شول، 8 او 4. کله چې مختلف علامه شي یو د بل نه کمیږي. د 8 نه 4 چې کم شي څو پاتې کېږي؟ 4. مګر علامه د کوم عدد نیول کېږي؟ د غټ عدد نیول کېږي، یعنی د 8 نیول کېږي منفي 4. وملیدل چې د موږ تاسو ځواب درست یا صحیح ده. اوس به راشو بل جز ته. بل جزء تاسو درکړی منفي 3 یا نه تاسو منفي څو تفریق کړی یا کم کړی؟ منفي 9 کم کړی.
دا ځل نو محور نه درته رسموم، تاسو باید په خپله حل کړئ او انشاءالله چې کولی یې شئ. -3 د قوس نه وباسئ. منفي ضرب په منفي درته ښودلی مې وو چې مثبت کېږي، علامه کله چې دوی علامې ضرب شي مثبت کېږي. نه د قوس نه وباسئ، نه مساوي کېږي. اوس مختلف علامه شول، یو د بل نه یې کمې وو. د 9 نه چې 3 ولاړ شي څو پاتې کېږي؟ 6 پاتې کېږي. علامه د کوم عدد نیول کېږي؟ د غټ عدد نیول کېږي، مثبت 6. اوس به راشو بل جز ته. بل جز یې دی -3 -9. دا ځل یې 9 ته کوم علامه نه ده ورکړې. کله چې علامه ور نه کړي یعنې نه په خپله مثبت دی، بې علامې عدد حتما مثبت عدد دی. خو بیا هم مو تاسې دا لومړی د اعدادو د محور په سر ته ګورو چې څو کېږي. -3 مو -3 لرو، یعنې د 0 نه موږ تاسو حرکت کړو تر کومه ځای راځو؟ تر -3 پورې. دا -3 شوه، -3. پس د هغې نه -9 واحده نور. 9 واحده نور موږ دې خواته د دې عدد حرکت کړو، دې خوا د دې عدد 9 واحده نور چې حرکت وکړو کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. -12 ته رسیږو. دا غلطه، -12 ته ورسیدو. یعنې دغه ټوله فاصله د موږ تاسو څو شوه؟ دغه فاصله د موږ تاسو -12 شوه. اوس وګورو چې د موږ تاسو سوال په آسانه طریقه سره عمل کېږي. -3 د قوس نه وباسو، -3 او دلته منفي ده، خپله منفي نه د قوس نه وباسو، نه. او که علامه ولري منفي ضرب په مثبت منفي کېږي، منفي نه. اوس ګورو چې دغه دواړه عددونه هم علامه دي، مشترک علامه یې مخکې نیسو، منفي نه، او اعداد په خپله څه کېږي؟ جمع کېږي. 9 او 3 څو کېږي؟ 12. نو د موږ تاسو ځواب درست ځواب دی. اوس به راشو بل جز ته. بل جز یې درته ویلی چې 15 -0. 15 -0 څه معنا؟ 15 موږ په خپله نیسو، 15 د 15 نه چې 0 منفي کړو. 0 یو بې تاثیره عدد دی. د 15 نه 0 منفي کول یعنې هیڅ ته کمول. په خپله ځواب څو کېږي؟ 15 کېږي. په څه چې 0 هیڅ کوم عدد نه، هیڅ کوم هغه نه لري، تاثیر نه لري، نه په جمع کې او نه په منفي کې. بل جزم دی -0 -12. -12 بدون د قوس نه نیولي، دواړه علامه عدد دي. علامه مو مشترکه منفي مخکې نیسو او پس د 12 جمعیو. 12 چې جمع کړئ 2 د 0 سره 2 او 2 د 1 سره 12. -12 یې ځواب شه. که تاسو د اعدادو په محور هم وغواړئ چې وښایئ، اول تاسو -0 ته ځئ، بیا -12 نور هم ورسره څه کوئ؟ پیوره اچوئ. -12 نور هم، واحده نور هم مخکې ځئ چې کوم عدد ته رسیږي؟ -12 ته رسیږي. اوس به راشو دوامې پوښتنې ته. دومره پوښتنه کې تاسو ته ویلي چې د 6 سره چې تام عدد دی، د 6 څخه 4 لومړی چې 4 هم تام عدد دی منفي کړئ یا تفریق کړئ. د 6 نه 4 تفریق کړئ او دغه هر عدد چې تاسو ته نتیجه کې لاس ته درځي هغه د محور د اعدادو په سر وښایئ یا په نمایش ورکړئ. ښه، موږ اول مثبت 6 لرو. د دې لپاره چې علامه یې نه ده ذکر کړې، ویلي دي د 6 تام عدد، نو د 6 تام عدد دغه هدف یې مثبت دی. ما درته ویلي و چې کله علامه ذکر نشي هدف یې مثبت دی. نو د 0 نه ځو، لومړی موږ 6 ته ځو، 0 تر 6 پورې مثبت 6. ښه، دا د موږ عدد دی.
د دې نه یې ویلي دي چې 4 تام عدد کم کړئ. 4 تام عدد چې کم کړئ سمت یې مخالف سمت ته ځي او 4 واحده کمیږي. که ویلي وای چې ورسره جمع یې کړئ خو همدې خواته تلو، همدغه ښي خواته تلو. اوس د چپ خواته 4 واحده کمیو، دا د 1 واحد، دا د 2 3 4 واحده. کوم عدد ته ورسېدو؟ مثبت 2 ته ورسېدو. دغه 4 واحد هم څه کړل؟ کم هم کړل، مثبت 2 شول. که اوس موږ تاسې دا په خپله طریقه عمل کړو، د مثبت 6 منفي تفریق هم کړل، څو ته؟ مثبت 4 هم ته تفریق کړل. دا هم که په قوس کې ونیسئ نیولی شي. اوس مساوي کې مثبت 6 مثبت د منفي سره څو کې؟ منفي 4. اوس دلته مختلف علامه شول، دواړه تفریق کیو یا کمیو. د 6 نه چې 4 ولاړ شي څو پاتې کیږي؟ 2 پاتې کیږي. علامه د غټ عدد نیول کیږي مثبت 2. موږ تاسو ځواب درست یا سم. بل سوال چې درکړی، بل سوال ته به راشو. بل سوال کې ویلي دي چې د منفي 6 څخه مثبت 8 تفریق کړئ او د حاصل نه یې حاصل تفریق یې هر څو عدد چې شا منفي 14 ته کم یا تفریق کړئ. که اول موږ د منفي 6 نه منفي 6 څو یې ویلي دي ته تفریق کړئ؟ مثبت 8 منفي مثبت 8 کم کړو چې څو کېږي؟ مساوي کېږي. منفي 6 د قوس نه وباسئ په خپله. منفي 6 منفي و مثبت څو کېږي؟ بیرته منفي کېږي 8. اوس دواړه علامه اعداد شول، مشترک علامه یې مخکې نیسئ منفي 8 و 6 چې جمع شي څو کېږي؟ 8 و 6 14 کېږي. دا چې 14 شول حاصل تفریق نه یې، دغه حاصل تفریق نه یې د منفي 14 نه یې ویلي دي چې تاسو څو کم کړئ؟ منفي 14 کم کړئ. منفي 14 منفي 14 په خپله. اوس منفي ضرب په منفي څو کېږي؟ کوم علامه کېږي؟ مثبت علامه کېږي. منفي چې په منفي ضرب شي مثبت. ویلي دي چې 14 ته کم کړئ، خو سمه ده نو 14 ته کمیو په څه چې دواړه مختلف علامې شوې. مختلف علامې چې شوې کمی یو د بل نه تفریقي. د 14 نه چې 14 ولاړ شي څه پاتې کېږي؟ هېڅ پاتې کېږي، یعنې 0 پاتې کېږي. د 0 هېڅ علامه په نظر کې موږ تاسو نه ورته نیسو، نیوی هم نشو په څه چې دواړه مساوي اعداد دي. د غټ عدد علامه نیول کېږي. دلته دواړه مساوي اعداد دي او نتیجه یې څه شوه؟ نتیجه یې 0 شوه. دا د تاسو د 82 صفحې د تمرین پوښتنې درته حل مې کړل. خدای وکړه چې زده شوي وي. انشاءالله ښه وخت ولرئ. درسونه هم د نورو ملګرو سره شریک کړئ. خدای په امان. ورځ مو په خیر.